اوسئ بیا هم ستاسو ورور منصور نیازی یم. نوې ویډیو سره درته راغلی یم. تېرو ویډیوګانو کې خو ملګرو موږ کینډلسټیکونه هم یاد کړو، کینډلسټیکونو کار مو هم یاد کړ چې کوم کینډلسټیک څه معنا لري، څه په کار راځي او کوم قابلیتونه لري. نو نن ورځ راځم تاسو ته په نوې ویډیو کې حمایت او مقاومت درښیم چې حمایت او مقاومت څه ته وایي او څه ډول موږ حمایت او مقاومت وپېژنو او څه ګټه رسوي موږ ته پټ انالیسس کې څه ګټه موږ ته لري. نو راځئ ویډیو درته نه اوږدوم، د ویډیو کې راځو. رواز کم دلته به زه ستاسو ته حمایت او مقاومت درښیم چې حمایت څه ته وایي او مقاومت څه ته وایي. راځم لږ چارت دې خوا راوړم، همدونه بس نه کوي. ګورئ ملګرو، حمایت له نوم نه معلومه ده، حمایت کومک کول، سپورټ کول، او مقاومت فشار راوستل، د په یو څه باندې فشار اچول. لکه راځئ زه تاسو ته یو مثال در کوم. ګورئ ملګرو، دغه نقطې ته وګورئ، $240 کې د BNB نرخ ده. دا نرخ لاندې ځای نه دا وینئ پورته تللی تر دې ځایه پورې راغلی ده. دغې ته ویل کېږي حمایت. دغه ځای کې کومک ورغلی، BNB نرخ ته کومک شوی، سپورټ یې کړی، له BNB نه سپورټ شوی ده، دلته سپورټ ورغلی، حمایت ته شوی، نرخ پورته تللی ان تر دې ځایه پورې. تر دې ځای چې تللی دلته یو زون پرې راغلی، زون راغلی ملګرو، زون پرې راغلی، زون بیرته حمایت مات کړی ده، مقاومت یې کړی، فشار یې راوستی، نرخ یې بیرته ګورئ دا راټیټ کړی ده. حمایت او مقاومت ملګرو، حمایت کومک کول، سپورټ کولو ته وایي. د بعضې کوینونو نرخ راټیټېږي نو حمایت اخلي، سپورټ اخلي، بیرته نرخ جګېږي. او بعضې کوینونو نرخ ډېر لوړ شي، فشار پرې راځي، زور پرې راځي، مقاومت پرې راځي، نرخ یې ښکته کېږي. مثلا راځم ګورئ زه تاسو ته دې چارت کې حمایت او مقاومت در پیدا کړم. ګورئ ملګرو، دلته وګورئ $240 ته یو څه ټایم مخکې BNB نرخ تللی و، پورته نه په فشار راغلی، مقاومت وهلی، مقاومت ورسره شوی، مقاومت وهلی، نرخ یې دغه ځای ته راښکلی. دلته یو د مقاومت مقاومت راغلی، دې ناحیې ته اوس حمایتي وایي، حمایت دې ته ویل کېږي. ځکه له دې ځایه نرخ بیرته پورته تللی، ګورئ چېرته تللی، تر دې سره حمایت یې کړی، سپورټ یې کړی ده، دې ته د حمایت ناحیه وایي. او دغه ځای ته بیرته ګورئ، دې ځای ته بیا د حمایت ضد ناحیه ده، یعنی دلته فشار راغلی ده، مقاومت، دا د مقاومت ناحیه. صبر زه تاسو ته په نښه کوم. دا شوه د حمایت، د مقاومت، او دا ناحیه هم د سپورټ ناحیه ده یا حمایت. دلته مقاومت، دلته هم مقاومت، دا ځای هم مقاومت ناحیې دي. دا د مقاومت او سپورټ یعنی کومک کول له یو کوین سره. ګورئ بیا هم لږ توضیح در کومه کې د شینه‌ای پوه شوي. حمایت او مقاومت. حمایت معنا یو کوین قیمت لوړول، حمایت ورکول، سپورټ کول، او مقاومت د هغه کوین نرخ ښکته راتلل. دې ناحیې ته اوس ګورئ ملګرو، دا یو حمایت ناحیه ده، حمایت ده، سپورټ ده. دې کینډل ګورئ BNB نرخ سپورټ کړی، دغه ځای ته یې پورته وړی، دلته بیرته پې یو حمایت راغلی، یو مقاومت پې راغلی، مقاومت ناحیه ده، دلته مقاومت پې راغلی، بیرته نرخ ګورئ تر دې ځایه راټیټ کړی ده، سپورټ یې ترېنه اخیستی ده، فشار یې پرې راوستی، دلته بیا سپورټ ورغلی، بیا نرخ پورته تللی، وینئ دلته بیا مقاومت ورسره راغلی ده، بیا راټیټ شوی ده نرخ، سپورټ یې ورته ختم کړی ده. دې ځای کې بیا یو سپورټ ورته ورغلی، بیا نرخ پورته شوی، او دغه ځای کې بیا پې یو حمایت راغلی دی، نرخ تر دې سره پورې راوستی. نو حمایت او سپورټ باندې به انشاءالله نور پوه شوي. دې چارت کې حمایت او سپورټ څنګه معلومیږي ملګرو؟ ډېر اسانه ده. ګورئ له کوم ځای نه چې نرخ پورته تللی، هغې ځای ته ویل کېږي حمایت یا سپورټ. کوم ځایونو نه چې نرخ ښکته راغلی ده، هغې ته ویل کېږي فشار ناحیې یا هم د مقاومت ناحیې. دلته ګورئ نرخ څونه پورته راغلی، خو یو دم راښکته شوی، دغې ځای ته چې ده ملګرو، دغه ځای ته، دې ته ویل کېږي مقاومت ناحیه. مقاومت پرې راغلی، فشار پرې راغلی، نرخ راټیټ کړی، دغه ځای ته، دې ځای نه بیرته پورته شوی، نو دې ځای ته بیا ویل کېږي د حمایت ناحیه. راځم تاسو ته څو حمایت او مقاومت بیا نښه کوم. د مقاومت ناحیه، مقاومت دلته شوی، ګورئ نرخ راټیټ شوی تر دې ځای، او دلته بیرته حمایت شوی، ګورئ نرخ پورته شوی تر دې ځای، خو دلته بیا یو مقاومت راغلی، بیا نرخ راټیټ کړی، دلته بیا یو سپورټ شوی، نرخ تر دې ځای لوړ شوی ده، بیا دلته یو سپورټ، دلته بل شوی، ګورئ دلته یو فشار بیا راغلی په کوین، بیا راټیټ شوی. نو دې ته ویل کېږي حمایت او مقاومت ناحیې. لاندې برخې چې دي ملګرو، دې ته د حمایت ناحیې ویل کېږي. حمایت، دا لاندې برخې ټول حمایت دي، دا پورته برخې چې ټولې دي دا مقاومت ناحیې دي، حمایت او مقاومت ناحیې. نو نور ویډیوګانې هم ملګرو په دې لرو، ایله ده په دې پوه شوي، دا خو اسانه ده،
او نور ویډیوګانې هم راتلونکي دي، نورې هم درته جوړوم. کوشش دا کوم چې دغه کورس مکمل کمپلیټ کړم درته، ځکه ډېری کسانو دغه جوړ کړل خو ځینو پرېښودل. دلیل یې هم ملګرو واضح معلوم ده، سپورټ نشته. اوس زه په خپله دغه ویډیو تاسو ته جوړوم، هلته 100 کسه 50 کسه نه ګوري، نو سپورټ ډېر کم ده. سپورټ وکوئ ملګرو، انشاءالله ښې او بهتري ویډیو درته جوړوم او کوشش کوم دا کورس درته مکمل جوړ کړم. هغې څخه وروسته داسې طریقې تاسو ته دروښیم چې د ټریډینګ لپاره یو ښاید هم له ټریډینګ واخلئ او ټریډینګ مو هم تر یو حده زده شي. زما په ویډیوګانو انشاءالله تاسو به له 50% پورته تحلیل، انالیسیس، باینانس ټریډینګ یاد کړئ. نو وخت مو زیات نه نیسم، په دې خو به انشاءالله پوه شوي. تر راتلونکو ویډیوګانو مو په خدای سپارم.